عوام ورونو ته دا وایم چې د هر چا بیان ما اورئ، د هر چا کیسټ ما اورئ، د هر چا چې داسې مقبرې ته لاړې مړي ژوند کې چالته یو مولا په بیان لګیو، تا دا مولا ذاتا نه پیژنده چې دا کم مسلک والا دی، بس دې مقبره کې لاړ شئ او شړه کې کښېنه چې د دې مولا خبرې وانه اورې دا د تخیل ځکه که دې واورېدې خو شکونه در اچوي چې عقیده د کم مولا مرداره شوه هغه شرعي وي د هغه مقصد هم دا وي چې زه څنګه د دې عوامو عقیده کې شک واچوم او څنګه دوی په فتنه کې اخته کړم. نو دغه بیان اورېدو کې خو تا ته د مانځه احکامات نه بیانېږي، خو د شر یو څو خبرې در زده کوي. زما معززو قرآن عظیم شان الحمدلله د لفظي تغییر نه مصون دی، ساتل شوي معنوي تحریفات پکې کیږي، هغې ته به متوجه اوسېږئ. هغه علما چې ستاسو خپل پیژنګلو ورسره وي، ټولې مکس در سره شي، وخت تیر کړی وي، د هغه عقیده د هغه عمل د هغه مسلک تاسې ته معلوم وي، دغسې خلکو علماو لمنې کلکې کوي او د عوامو دپاره بهترینه د نجات لاره زما په قاصر فکر دا ده چې یو ښایسته بهترین متشرع روحاني عالم او روحاني شیخ لمنه کلکه کړي او د بیعت لاس ورسره ورکړي او بس چې هغه څنګه مونځ کوي او مکه مونځ خپل کړي او چې څنګه عبادت کوي هغه عبادت خپل کړي او بس نور ټول پرېږدي چې څوک څه وایي به خپله وایي او ښه تالاش پکې وکړي، استخاري وکړي او ښه چې پوه شي چې بس دا بهترین سړی دی، دا خدای والا سړی دی، دا الله پرست دی، دا دنیا پرست نه دی، بس د هغه پیر صاحب لمن دې کلکه کړي او پاک طرز او طریق چې پیر صاحب یې څنګه لباس کوو هغسې لباس دې واچي، چې هغه څنګه ګرځېدل وقه ګرځېدل دې ځان کې راولي، د هغه څه کردار دی، د هغه څه عقیده ده، د هغه څه لاره ده او مقه دې کلکه کړي. ګوري دا صحابو زمانه کې چې دا دین خلکو زده کړی دی یا که صحابو دین زده کړی دی، نو رسول الله مبارک د دې وینا په طریقه هم بیان کړی دی، خو زیاتر دین هغوی د عمل نه زده کړی دی. دا مونځ یې څنګه زده کړه؟ منبر جوړ شو، منبر رسول الله مبارک وفرمایل زه په دې منبر د پاسه تاسو ته مونځ کوم چې ټولو ته ښکاره شم. اوس په منبر څوک مونځ کوي؟ په دې دپاره چې دا خلک یې زده کړي. په منبر ودرېده، بخاري شریف حدیث دی او هغې کې دا مونځ وکړه او چې کله به د سجدې ټیم راغی رجع قهقریه په شا به لاړو، لندې به کوز شو، سجده به یې ولګوله او بیا به پاس منبر ته راوخت، بیا به یې مونځ. هغه مونځ چې خلکو ولیده چې دغه طریقه رکوع ده، دغه طریقه باندې سجده ده، په دغه طریقه باندې هغه الفاظ د مانځه خو یې زده کړي وو، خو لکه دا هیئت او طریقه چې کوم دی د منبر د دغې عمل نه صحابه کرامو زده کړي. دغه شانته تابعینو حالات چې وګوري، دا حج ته به چې تابعین راتلل د هغې په واقعو کې دا راځي، هر یو بداوي چې اللهم ارزقني جلیسا صالحا، یا الله مکې معظمې ته ځمه خو یو صالح او پاک انسان مجلس راته نصیب کړه چې زه اوسه کښېنمه او د هغه نه صحیح طریقه د دین زده کړمه. بس هلته به یو ځای وکتل چې حرم کې به خلک راغونډ، صحابه کم شوي یو پاتې وو، د حج په موسم کې به پیدا کېده، نور به نه پیدا کېده. دلته دا څنګه رش جوړ شوی دی، دلته فلانی صحابي دی، یو دم به پتنګانو غوندې پسې راغلله، نا یو دی بل ته وایي دوه ملګري دي، وی ټولو نه اول دلته ګورو، دلته دل څه ته وایي حسن الحیات، دی صورت ته یې ګورو او د کردار او چلند او روش ته یې ګورو چې د ده دا څه طریقه ده دا لږ معلومو. نو چې راغې ورته وی چې ورته ومې کتل نو د وړۍ جامې په غاړه باندې وي، جامو کې پیوندونه لګېدلي وو، صدفونو ته مې چې وکتل د کیکر غني پکې وي او دا سر مبارک یې داسې داسې ټیټ کړي و، داسې ناست. تابعي مبارک وایي چې ما ورته وکتل، وی دې مجلس کې دومره اثر و زما سترګو نه اوښکې لاړې، ما وژړل. ښایسته جوبه او چوغۍ په غاړه، دا دل او هیئت نه دی، دا درته دین ښیي. ګورئ تاسو د اهل سنه والجماع علما وګورئ، د وابیانو پنجپیریانو مولیانو وګورئ، د عامیانو ته وایم یو سني عالم چې په دې لاره ځي داسې ورته وګوره چې دا څنګه مزل کوي، بیا چې یو پنجپیری وابي تېرېږي بیا ورته وګوره چې دا څنګه مزل کوي.
یاره چې علم نه لرئ ستاسو دا عقل ښکاره درته فیصله کوي چې د پنجپیریانو مولیان او دا د وابیانو مولیان هم ډمان دي په لار هم ګډېږي ګورئ وګورئ ورته ګینې تاسې تجربه وکئ لارې مزل هم د ډمانو په شان یا د سړیتوب مزل نه ګورئ په خپلو کې ګپ شپ په لاره خوراکونه په ډېر داسې یو هیئت باندې ګرځېږي چې حیران به پاتې شو او د اهلسنه والجماع علما خاص کر چې کوم روحاني مشایخ وي په لاره روانې ښایسته امسا به ورسره وي ښایسته ګیره به وي ښایسته پټکې به وي دل او هیئت ته چې ګورې تا ته به صالحه ښکارېږي دغه دل او هیئت باندې حق او ناحق بیلی چې سړی کې عقل وي او د شکل ته یې وګوري پته لګي رنګ نه پته لګي رنګ نه چې کم خلک اهلسنه والجماع وي د هغې رنګ نوراني وي د رنګ کې نورانیت وي د باړې حضرت سے مبارک حضرت پیر ارچی خراسانی رحمت الله علیه دا مریدان چې دلته ګورې دا رنګین دا ښایسته ښایسته دا نورانی دي که دی کې نور دی کوټې ته لاړم یو لوی شیخ الحدیث 500 طالبانو به ورسره لویه دوره کوله ما ته چوي دا ډېر مذهبي سړی دی خو بس چا متنفره کړی دی طالبانو ته ویلي یاره دا باړي پیر صاحب چې دی دا مریدان ډېر ښایسته او ما ته چا ووي چې دا د لندن نه ورته یو کریم راځي چې نو څوک مرید شي نو ډبې ورته ورکړي او چې کریم شروع کړي نو ښایسته شي سادهګان دي که نه دا زاړه مولیان هم ډېر سادهګان یا پې یقین کړی معززو کریمونه نه دي کریم سړی نه ښایسته کوي خو نور هم سړی پیکه کوي دا هغه نورانیت د باطن دی هغه نور دی د دې په زړه کې د مشایخو د سینې نه نقل دی د هغې اثر په مخ کې ښکاره شوی او د وابیانو د پنجپیریانو د ریونډیانو مخونو ته هم که وکتل که نه بس ته به وایي چې دا خاورې پرې راتلي شوي دا بد شکلونه نورانیت په هغې کې نه عقل په لحاظ دل هیئت کردار رفتار دا ټول تاسو ته حق او ناحق بیلی خو که لږ متوجه شئ دې خبرو ښایسته صورت نورانیت دا تا ته حق او ناحق خپله بیلی بغیر د علم نه که ته علم لري او که نه لري نچوړ او خلاصه زما د بیان دا ده چې عوامو لږ ویښ شئ خاص کر تاسو کې چې کم کوچیان او دا جماعت ناست دی دې خبرو ته ډېر متوجه شئ ځکه تاسو د دنیا په کار کې دومره ماهر یې چې ګورې دنیا په سطحه کې په تجارت کې درنه یو سړی مخکې کېدی نه شي او د دین په باب کې تاسو هم الحمدلله اوسه پورې پاک یې خو یو چینجی دی کوچیانو ته هم را رسېدلی دی دوی کې هم د عقیدې دا کینسر رو خوري یو نیم مشروط پیدا شي که نه یوسې روزه ولګي چیله ولګي چې بیرته راشي هغه د کلي کې شیخ مکټو شي هغه بیا نورې خبرې او خلکو سره نور پرچارونه او څه دا ټول مشنونه دي دې څیزونو نه ځان ساتئ د دې مولیانو دعوې هم فضول دي څه لاپې دوپړې به ندیم والي او چې بیا د باچا سے محترم او مولانا عبدالحق سے مخې ته کېناسته او بیا هم دا چغې والي چې نه هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی دا د کفر عقیده ده مونږ دا نه دي ویلي هلکه شپه ورځ تاسو عوام دا چغې ولي هر ځای کې د ممبر په خوا چې امي ودرېږي همدغه چغې وایي څنګه وایي چې ما نه دي ویلي او چې کله هغه ملک صاحب ورغې جومات تلتې ورته ویلي دي وي چې بغیر د ارادې به ورته ثابتوم او چې مخې ته راغې وې نه بغیر د ارادې چې څوک کوئی کافر دی ولې په ځان فتوا کوئ یو ریکارډ مونږ ته راورسېده نو چا ورته رینګ کړی دی وایي دا تاسو خو په مونږ د کفر فتوا وکړه که نه څنګه مولیان زمونږ د خوا نه تلي وایي دا خو مونږ ټول اراده نه پېژنو مونږ لګیا یو چې هر څه خدای کې مخلوق څه نشي کولی نو هغه ورته جواب کې څه وایي چې تاسو بد کوئ که نه تاسو علماو سره ولې رابطې نه کوئ نو هغه ورته وایي چې طارق جمیل صاحب داسې ویلي دي چې اراده یې پکې نه ده یاده کړې نو طارق جمیل پسې ډېر بد کنزل به یې کړي نو خو په دې بند نه دي مشر دی او که کشر باچا صاحب ته دوی ته مخامخ څه وایي رسالې ورته دوی پیش کړي دي چې د ارادې قید نشته وایي دا اوس وځوئ دا وغورځوئ ټولې دی معززو دین زده کوئ دین ته مو شوق وي د سیروزي ضرورت نشته نه د چلی جماعت کې حافظ صاحب شته دی د تاسو نه ډېر کار واخیسته غوړ ګرځي شپه ورځ جامې هم تاسو نه اخیسته دي موټرسایکل هم ستاسو د هلکانو نه اخیسته دی تاسو نه یې ښه کار واخیسته ښه یې ولوشلې ښې پیسې درنه ویستې خو تاسو هم ترې اوس کار واخلئ که
ماشومان ته د درس وای خو دا مشران ورته کېنئ کمرې ته ورشئ یاره وایي دا مونځ تا ته لږ تېرومه قاري صاحب به تا ته دا وایي زه مونځ نه درښایم چې اوس دین ته دې شوق کېږي نو سروزې څه ضرورت دی د چلې څه ضرورت کور کې زده کېږي که نه تا ته قاري صاحب معلوم دی کلی معلوم دی د چا مرید دی درته پته ده چا سره سبق ویلی درته پته ده ښه پېژنې دنه دین ولې نه زده کوې چې اوس ځي هلته مرکز ته بیا به د هغسې روزه کې تشکیل کوي بیا به د هغه یا مردان ته ورکوي یا به د لاهور ته ورکوي یا به د کوټې ته ورکوي او چې کومې دنیا ته یې ورکړې اوس ته خبر نه چې امیر صاحب را باندې شیعه راځي وابي راځي سني راځي پته هم درته نه لګي چې څه بلا په ما امیر ټاکل کېږي او چې هره بلا در باندې امیر وټاکل شه مغې عقیدې ته دې اړی دي تبلیغي جماعت نه خو اچار جوړ دی په دې کې خو هر شی دننه دی شیعه پکې کار کوي وابي پکې کار کوي پنجپیری پکې کار کوي کیدی شي ساده پاده اهل سنت هم پکې اوسوي هغه هم پکې کار کوي نو معزز الدین زده کوي موږ ستاسو په دیندارۍ نه یو خفه چې تاسو دین زده کوئ موږ به وایو چې ولې زده کوئ موږ هم دا ترغیب دی چې خدای څنګه به د عوام په دین عمل او څنګه به موږ ګزاره جوړي خو لکه دین د خپلو علماو نه زده کوي سره کښېنئ منظوم ترجمې ته زده کوي احکامات ته نه زده کوي دغه د دین طریقې لاره جدید نوي مشنونو ته ضرورت نشته دی ګینې په دغه لباسونو کې په ځان به خبر نه یې څه بلې عقیدې ته به بیا ایستلي یئ او بیا به چې دی نو کنټرول ته نشئ راتلی نن دوه بیماران د تبلیغي جماعت ما ته راغلي دي دواړه لیوني نن راغلي نن بس دا سرونه داسې نیولي وو څه چل شوی دی وسوسې راته پیدا شوي څه وسوسې دي الله ذات کې وسوسې دي دې کې وسوسې دي پیغمبرانو کې وسوسې دي نو څه چل در وی بس امیر صاحب راته وی چې دا شیخي کوه دا شیخي کوه دا لا په سم امیر وخته دی چې ته ذاکر امیر دی پکې خو لکه ذاکر هم د چا مرید نه دی د چا مرید نه دی ځان نه شیخي شروع کړي ځان نه شیخي شروع کړي د ته ویلي چې دومره ایت کرسي وایه سل کرته ایت کرسي وایه هغې کې یا الحی القیوم راځي بنیاد به دې وباسي چې دومره یې وایي بې اجازې نو هغه دلته په دې حامه کې ورته پیریان ناستو لیوني ته جوړ کړي پلار راوستی وي د شپې کمره کې مپلتي وایي چغې وایي کله څه کوي کله څه کوي کله وایي ماران دي کله وایي لړمان دي کله څه داسې دا لا په شیخ امیر اوښتي دي چې په ذکر یې راوستي هغه نور لا په سهل کې به هغې بیا عقیدو کې شکونه د اکبر پوري ته لاړم یو کالجي چا راوستو هغه قیدیني شوي نو ما ورته ته ولې قیدیني شوي ښایسته ځوان و یاره جي وایي زه تبلیغ کې لاړم هغې کې ما ته شبهات پیدا شکونه شکونه مې تبلیغي مولیانو ته وی چا نه شو حل کولی وی بیا پنجپیری شو چا راته وی پنجپیری شه نو هلته به شکونه وځي وی شکونه مې نورم زیات شو وی بیا چا راته وی وابي شه وی چې وابي شم شکونه مې نورم زیات شو بس وی بیا جماعت المسلمین ته لاړم وی دومره شکونه راته پیدا شو هغې نه شو حل کولی ایله بیله مې په قیدانت کې ډډه ولګېده بس سکون راته میلو نو ما خو شیطان در پسې و شکې کړی وی شکې کړی وی قیدانت خو سوچه کفر دی که نه چې سوچه کفر په کورنۍ وردن نه کړی نو څه خورې در باندې نو څه در باندې کوي چې ځل کافر کې نو بیا څه در باندې کوي نو ما وی ستا شک څه و آخر دا دومره شک چې ته یې دیزې ته راورسولې وی زما دا شک و چې زه یو عیسوي ته دعوت ورکوم زه خو په سوال مخکې نه پوه شوم مې دا خوله دې بنده کړه مې ستا دې شکل ته ګوره ګیره دې خریلې فاسق فاجر ته عیسوي ته دعوت خپله قیدیاني ته عیسوي ته دعوت ورکې نه جي ویسې ځان پوه ومه که نه مې غول خوري تا ته ګوره دعوت ته ګوره زه عیسوي ته دعوت ورکوم زه په سوال سر کې پوه شو مې چې دعوت ورکې نو څه وی چې زه عیسوي ته دعوت ورکوم نو امام صاحب مذهب ته دعوت ورکم که امام شافعي صاحب که امام مالک صاحب که امام احمد صاحب کار یو ته دعوت ورکم نو د دین څلورمې حصې ته مې دعوت ورکو که ټول دین ته مې دعوت ورکو د ګوره هغه اغیار ورته دا شک اچوي مې ته چې عیسوي ته دعوت ورکې د عقیدې دعوت اول ورکې که د عمل وی د عقیدې مې دا څلور واړه امامان اهل السنه والجماعه دي په یوه عقیده دي یوه خبره کې مخالفت نشته او که ته وایې چې شته دی څلور امامانو خپل منځ کې په عقیده کې مخالفت ماته وکړه عقیده کې څه فرق خو چې د هر مذهب عقیدې ته دعوت ورکړه دا د اهل سنت عقیده ده د دوی په خپلو کې اختلاف خو په عمل کې راغلی او دا د دوی اختلاف نه دی عبدالله بن مسعود صاحب به امین په زوره نه وي رفع الیدین به یې نه کول او عبدالله بن عمر صاحب به رفع الیدین کول اختلاف د صحابو منځ کې جوړ شه څه امامان د پسې لاړه څه امامان د پسې لاړه
اور صحابہ مبارک فرمائے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابہ دستور مثال لري کم یو پس چې تاسو لاړې تاسو سم لار بیا مونږ نو معزز دا وساوس دوی توی دا شکیان وی دوی تډیر شبهات په دې مسلو کې پیدا کیږي الحمدلله خپل روزګارونه کوي ورسره دین طرف ته شایخ شي د خپل پیژنګلو علماو خپل دین نزد کوي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درځي د حوريات نبي خپل کوم